نن سبا په دې سوشل میډیا باندې په علماو پسې دا خلک لګیا دي چېرته یو کس مړلی وي هغه چې ته رباب پسې خفه و غریب کسي چل شوی زړه یې ټک کړی چاودلی څوک هلک هو مزې قصې نه خبر زه پرون دې قصې نه خبر شو څو ورځو چې مې کتو رباب کته او رباب بره ما یې راسې وه خلک لګیا یې هوا به رالوتي په پښتنو باندې د رباب ځکه چې اختر را روان دي بیا نن مې دا مسله وکته چې دا څه قیصه ده نو دا یو هلک چېرته مړلی و رباب ورسره و رباب نه منع کړی و او بیا چې دی مړ شوی دی او په دغه غم کې مړ شوی دی نو اوس رباب او رباب والا هغوی د خپل خفګان او غوسې ټوله په علماو وباسي بلکې لا نن مې یو ویډیو وکته چې د هغه په غم کې د هغه هلک په غم کې ډمان راوستي دی او رباب ټنګی او چې د چا زړه پې خفه کېږي چې زړه دې ټکو کې وچي نو زموږ زړه بې څه خفه کېږي لکه یو سړي اوس ډمان راوستي او کېنولي د مړي په موږ چې ورته بعضو ته فاتحه وایي یا لاسنیوه کې په لاسنیوه کې ناستې دغه وایي رباب موږ پې خفه کېږو او زموږ زړه به ټک کوي چې دا به کومه خوش نصیبه وي چې هغه مړلی او خلک پسې باچه وایي رباب پسې وایي دا خو طبعي طرف ته روانېده دي په خبره ځان پوه کول پکار دي چې الله رباب نه حرام کړی که نه علي مې نشي حرام کولی دا یاده کړئ او الله حرام کړی دی نو مور داسې بچی نه دی راوړی سره د پیریانو او انسانان او ملایک او چې څومره مخلوقات ترې راجمع شي دوی نشي حلالولی لکه چې رب حرام کړی دی نو خبره مې دا کوله چې د علیم په یو شي حلالولو حرامولو کې څه کار نشتی بس دی به پیغام د الله رسوي خلکو ته